حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اکل طیبا چاچ حلال روزی اخوڑلا خپل رزق حلال کو. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وعمل فی سنت فسنت باندې عمل کو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وامن الناس بوائقه خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ اوساتو چاته تکلیف ورنکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دخل الجنہ دا انسان جنت ته داخل شو دا جنتی انسان دی. نو دا حدیث الفاظ ډیر زیات مختصر دي خو کو وکته شنو دا ډیر وسیع معنی لري ډیر لوی معنی لري. پاره کې اول سیز بیان کړی دی من اکل طیبا چا چې حلال روزي وخوړله خپل روزي حلال کړله ځکه چې ستا روزي حلال نه و حرام و الله تبارک وتعالی ستا یو عبادت هم نه قبلې بیا ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کمی ګیړې ته چې حرام یو نونې لاړه الله تبارک وتعالی د دغه انسان سلوي خورز یو عبادت نه قبلې یو عبادت الله تبارک وتعالی د دغه انسان نه قبلې کوم ګیړه چې حرام نونې پرته وي. ادي وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا چا چې خپل روزي حلال کړه د تمام عباداتو دارومدار دا په حلال روزي باندې. روزي چې د حلال و د دې ډېر زیات فائدې دي او د حرام روزي ډېر زیات نقصانات دي. یو نقصان خو دا چې الله د عبادت نه قبلې روزي د حرام و الله تبارک وتعالی د یو عبادت هم نه قبلې. په دنیوي نقصاناتو کې اول نقصان دا دی چې ستا به صحت خراب وي. کم سړی چې حرام خور وي تاسو وګورئ په هغه کې قسمه قسم مرضونه وي قسمه قسم مرضونه پې لګېدلي په خپله به هم صحت خراب وي. دویم چې کوم حرام روزي دی په کومو بچو باندې خورئ دغه بچي به د ده تابعدار دی. دا بچي چې رالوی شي دی خو د دې بچو دپاره حرامه کوي که نه خو دا بچي به د ده تابعدار نه دا بچي به د ده نافرمانه وي. د دې بچو د لاسه به دی ډېر بېعزته ورځ تېروي ډیر په تکلیف پیدا دی بچو د لاسه کم سړی چې په خپل بچو باندې حرام روزي وخوروله. درېیمه دا دی چې د ده کور والا د ده بیبي به نافرمانه وي ځکه هغې بیبي ته یې پته ده چې دی د الله نافرمان دی نو په داسې انسان باندې بیا زه څه کومه. د دغې ښځې په زړه کې بیا د دې خاوند عزت هم دی چې کومې ښځې ته پته ولګېده چې زما دا خاوند حرام خور دی نو د داسې ښځې په زړه کې بیا د خاوند عزت نه پاتې کېږي. نو دریم نقصان دا دی چې ښځه به هم څه وي نافرمانه به وي نافرمانه. نو د حرام روزه ډېر زیات نقصانان دي په خپله به هم خرابي اولاد به دې هم نافرمانه وي ښځه به دې هم نافرمانه وي په معاشره کې به دې هم څه عزت نه وي. او حلاله روزي چې دې خوړله الله تبارک وتعالی به دې عبادات قبلېږي یوه نغده فایده دا ده عبادت به دې قبلېږي. دویم دا دی روزي به لږه وي خو زړه ته به دې سکون وي آرام وي چین به وي خوشحاله به یې په دې خپلې روزۍ باندې اگر چې لږه ده خو حلاله ده ته به پرې رضا یې خوشحاله به یې ضمیر به دې مطمئن. نو اوله خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړې ده من اکل طیبا چا چې خپل روزي حلاله کړه حلال روزي وخوړله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت چا چې په سنتو باندې عمل کو عمل. ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په اخر زمانه کې چې زما امت په د فساد نه ډک وي ډک په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو د سلو شهیدانو نه په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري. اسمره لوی ثواب دی. په اخیره زمانه کې په سنت باندې به عمل کول ډیر زیات ګران شي دا ځکه دومره ثواب لري. تاسو وګورئ کنه ګیره سنت طریقه ده نن سبا ګیره هر سړی پرېښودی شي نشي پرېښودی دې فتنو په دور کې هر سړی ګیره نشي پرېښودی دا د هر چا کار نه دی دا ډیر ګران کار دی. دارنګې هغه نور سنت خو پرېږده په منظورو پسې چې کوم سنت و هغه خلک کوي فرض کې د جومات نه تښتي
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت په فساد کې گرفتار شي، په ګناہوں کې گرفتار شي، په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه څومره ثواب چې 100 شهیدان لري. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیفنا، د تکالیفنا محفوظ شي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د جبې نه محفوظ وي او د لاسو نه محفوظ وي. نور مسلمانان د جبې د تکلیف نه محفوظ شي او د لاسو د تکلیف نه محفوظ شي، دا کامل مسلمان دی. مطلب داري مسلمانان خو ډیر دي، خو کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه په جبه تکلیف ورکوي نه په لاس باندې تکلیف ورکوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیف ددنه نو دخل الجنه. دا صيغه نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې د ماضی ذکر کړی دا. مطلب دا چې دا سره جنت ته تللی دی، د جنت ته تللی دی، دسې د جنت ته تللی یقیني دی. دا ډیر جامع حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا چې حلال روزي وخوړله. یو خبره ځان د حرام نه اوساتو. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت، په اخر زمانہ کې د فساد دور دی، خلق د سنتو نه نفرت کوي او د بیا په سنتو باندې څه کوي؟ عمل کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه خلق د تکلیفونو نه محفوظ شو، د جبې د تکلیف نه خلق محفوظ وو، د لاس د تکلیف نه خلق محفوظ وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شوی دی، دا جنتی انسان دی چې دا درې اعمال پکې موجود. الله تبارک وتعالى دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وثلاث درجات، درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي. درې اعمال داسې دي چې د انسان څه اوچتوي؟ درجه اوچتوي. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول. الله تبارک وتعالى ته په عملونو کې خو عمل څه شی دی؟ لوږو خلکو ته ډوډۍ ورکول. لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى به د قیامت په ورځ یو انسان راوغواړي. نو الله تبارک وتعالى به ورته وفرمایي ای بنده زه وږی وم، ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه نو تا ماله ډوډۍ نه وه راکړې. زه وږی وم، ما ستا نه اوبه غوښتې وې نو ګوره تا ماله اوبه نه وې راکړې. او ای بنده ګوره زه بیمار شوم، ناجوړه شوم نو تا زما پوښتنه نه وه کړې. دا بنده به ورته وایي الله تم ډوډۍ غواړې، ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکې، الله تم وبس کی، ته خو د اوبو څښلو نه پاکې، الله په تام بیماري راځي چې زری تپوس نه درغلی وی. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تا له درغلی ستا نه ډوډۍ غوښتله نو تا ورله ډوډۍ ورنه کړه. دغې وږي بنده له کو تا ډوډۍ ورکړې وې د ده سره زه موجود وم. تا له یو تږی درغلی او ستا نه یې اوبه غوښتې وي، کو تا دغې تږي بنده له اوبه ورکړی وې نو دغې بنده سره زه موجود وم، زه به دې مونتی وم. او زما یو بنده بیمار و، ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وي ورغلی، کو ته د هغه پوښتنې له او تپوس له ورغلی وې نو د هغه په خوا کې زه موجود وم، زه به دې مونتی وم، زه به دې مونتی وم. الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین عمل دی، بهترین عمل دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و. الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی، بېدریغه مال، خو ټول مال په دین اسلام باندې لګولی، په دین اسلام باندې. یو ځل شام ته قافله تللې وه نو چې واپس راله ډېر غټ تجارت یې کړی، ډېره ګټه یې کړې وه. 200 وخان 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه. نو چې مدینې منورې ته قافله راورسېدله نو د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو. نو یو تاجر په پاسېدو، بل په پاسېدو، بولي پې لګوله. نو یو تاجر پکې پاسېدو وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما را خرڅ کا، زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما را خرڅ کا. عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی، دا ما څه کړی دی؟ خرڅ کړی دی. نو تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی. نو یو تن پکې تپوس وکړو وی حضرت
ټول تاجران خو دلته ناست دي، مونږ راغونډ شوي یو، مونږ یې اخلو او ته وایې چې دا ما خرڅ کړی نو په چا دې خرڅ کړی دی؟ نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایل دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په 3 نه اخلي، هغه یو په 10 اخلي، هغه یو په 10 اخلي. مدینه منوره کې قات ته غریبي ده، خلک وږي دي، دا 200 خان ما د مدینې غریبانانو له ورکړل او ما هغې ذات له ورکړه چې هغه یو په 3 نه ورکوي، هغه یو په 10 ورکوي. ما ډېره ګټه کړې ده. داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی. مال عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی، ډېر مال راغی. نو چې سحر به یې کو که نه نو کې به یې ناسته نو خلک غریبانان به راتله دی به ورکول ماښام به دغه شانتې شو، دی به ورکړه کوله. نو چا ترې نه تپوس وکړو، وی مور بیبي دا مال خو ته هسې ورکوي خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې په خپله ورته ناسته په خپله یې ویشي، خو چېرته یو غلام یو وینځي ته وایي نه هغه به یې تقسیموي یا به یې دا نور خلک تقسیموي، ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی؟ نو عائشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها، ما د خپل محبوب نه اورېدلی دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه، الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي، الله د ناکار خاتمې نه ساتي. نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه هم ښایسته کړي، د بدې خاتمې نه مې الله وساتي. دا د هغې عادت و، په خپل لاس باندې به یې ورکوله، په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله. الله د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت و، قحط سالي شروع شوه. اعلان یې وکړو، وی د بیت المال نه به روزانه 100 اوښان علالوئ، خلکو ته ډوډۍ ورکوئ 100 اوښان. نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو، وایي شمارل وی هسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دی، چې وایي شمارل 10,000 خلک راغلی وو. وی معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دي، دا خرچه ورته نوره زیاته کوي، حتی در دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدل. په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کو. او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قحط سالي وه، نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه وخوړلې، د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه وخوړلې. وایي زه کور ډوډۍ نشم خوړلی، زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناست به دسترخوان ډوډۍ به خوري. وایي کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري، په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري، الله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجه اوچتول غواړي که نه، نو لوږو باندې ډوډۍ وخوروه، په وږو باندې څه وخوروه؟ ډوډۍ وخوروه. په دې باندې انسان درجې الله ډېرې اوچتوي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي سلام عام کوي، سلام په دې باندې انسان درجې اوچتوي الله تبارک وتعالی سلام عام کولو سره. ځکه یو خدا دی که نه چې ته وایي السلام علیکم، هغه درته په جواب کې څه وایي وعلیکم السلام ورحمت الله. نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجې نه اچوه، دا یو بل ته دعا کول دي، یو بل ته څه کول دي؟ دعا کول دي. نو دا سلام په هر چا ځکه اچوه، وایي کېدای شي دا سړی زما نه ښه نو د دا دعا به الله ماته قبوله کړي. په هر سړي سلام اچوي، خو هر سړی به درته دعا کوي په جواب کې که نه، نو په هر سړي سلام اچوه. نو کېدای شي په دې بندګانو کې یو داسې بندی چې د هغه دعا ستا په حق کې قبوله شي. او دویم کم سړی چې سلام ډېر اچي که نه، نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه به خالي وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الکبر، په سلام باندې ابتدا کوونکی دا د تکبر نه خالي وي. دا سړی متکبر انسان سره دی به ټول عمر په دې تمه چې یاره ما باندې چا سلام واچولی زه به یې جواب ورکړم، دی به چاته سلام نه کوي، دی به ځان په خرش پرش کې ګرځي، یاره که ما ته چا آواز وکړو زه به وکړم که نه زه نه کوم. نه، ابتدا بالسلام، سلام کې ابتدا کوونکی دا سړی به د تکبر نه څه وي؟ خالي وي. نو که زړه دې غواړي که نه چې زه د تکبر نه خالي انسان د الله په دربار کې ولیکلی شوی، نو سلام په هر چا باندې ورچوه. بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه شی دی؟ په هر چا باندې سلام اچول، دا د تکبر د ختمېدو علاج دی، علاج. نو سلام اوس مصیبت دا دی چې مخکې به خلک یو بل سره چېرته خط پیلېږو میسیج به یې کو، نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس پکې څه کوي؟ هیلو. نه، هیلو څه شی دی؟ هیلو څه مطلب دی؟ بعضې پکې هغه ایچ آی راولېږي، هی دی که څه شی دی؟ د دې څه مطلب دی؟ ما ته چې څومره میسیجونه راځي، ما هغې میسیج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هی غونته رالېږلی، ما لا د دغې میسیج جواب نه دی ورکړی. زم دا څه شی دی؟ لکه هیلو
په موږ معاشره کې نن سبا د دوو سیزونو ډیر زیات کمی دی د دوو سیزونو ډیر زیات کمی دی زموږ په معاشره کې کم یو سلام دویم جزاک الله یو سلام دویم جزاک الله زمونږ په معاشره کې د دې شی ډیر زیات کمی دی سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره خواله وکړي که نه هغه به تا یا ته چا سره خواله وکړي نو پکار دا چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله هغه به درته وایي تھینک یو که څه شی وایي ما له خو راضیم ده تھینک یو که نه غالبا دغه الفاظ دي اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان وکړو غټ احسان وکړو ټیک شو چا در سره ښه وکړو که نه ته ورته په جواب کې څه وي جزاک الله د دې بدله دې الله تعالی درکړي نبی علیه السلام فرمایي دې سړي په د هغې نه غټ احسان وکړو چې د ورته جزاک الله وي د هغې نه غټ احسان وکړو نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکړي نو اوس تھینک یو یا تھینکس یا دا څه شی دی د دې اړه څه مطلب نشته دی نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمۍ زیاتې دي یو سلام او دویم جزاک الله نو به هر حال چې څوک در سره خواله وکړي نو ته ورته په جواب کې څه وایه جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلې درکړي او دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجه اوچتوي د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی تهجد کول بهترین او کو دا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیری حصہ کې پاسا الله ته ودرېږه او دعا ترې نه غواړه الله تبارک وتعالی قبلوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کومه دعا چې د ټول نه زر قبلېږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دویم د فرض منځ نه وروسته دعا غوښتل دا داسې دوه ټیمه دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي ضرور قبلوي علماء تر دې پورې لیکلي کو یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی اسې دروغ وایي اسې دروغ وایي د ولایت درجې ته بغیر د تهجد نه رسېدل دا ممکن نه دي ممکن نه دي د دې خو به سلفو دومره خیال ساتو صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته که نه چې بیا به شیطان راپاسول شیطان به راپاسول ښه معاویه رضی الله تعالی متعلق راځي وایي د شپې پانسېدم تهجد مې ونه کړو چې ومې نه کړو سار شو ما چې دا څه وشو ټوله ورځ مې په جړا او په استغفار تېره کړه الله ته چې الله ما معاف کړه زما نه تهجد پاتې شو الله دا څه وشو وی را روانې شپې له ودومه اوس څوک راغله زما دا خپۍ وړه کوله چې وړه کوله راویښه کړم ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه ما ورته وایي چې ته څوک چې تهجد له پاسه چې زه خو شیطان یم زه خو ابلیس یم ما چې ابلیس چېرته مسلمان شوی دی دا ته کله مسلمان شوی چې ما تهجد له پاسه چې مسلمان شوی نه یم خو چې تهجد ونه کړي نو هغې باندې الله ته نور زیات نږدې شي تا چې پرون کمې جړاګانې او کم فریاد او کم استغفار دی ولې دا تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی ما وایي کو نن ته بیا تهجد پاتې شو نو بیا الله ته په سجده پرېوځي نو دا تهجد دی ښه دی خیر دی دا دی کوي خو چې هغه نه کوي دومره به د تهجدو خیال ساتو الله تمیم داری متعلق راځي رحمه الله وی داغه نه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ورکړی و یو کال ځان له سزا ورکړی و چې زه به یو کال د شپې خوب نه کوم د شپې به نه وده کېدو چې د ماسپښین مونځ به وکړو وده به شو بیا به مازدیګر راپاڅېد خو د شپې به نه وده کېدو ځان له دومره سزا ورکړی و یو کال چې زما نه تهجد پاتې شوي دي الله نو د تهجد خیال ډیر کوي ښه نو ګوره نو مسله دا ده چې مونږ خو تر شپې یو خو د موبایلو د هر څه نه مو ایستو د موبایلو نه دی د هر څه نه ویستو موبایلو ته به ناستې یا اوس جمع شو په بیټکونو کې به ناستې نو دا چکه به کوي او دا به کریم بورډ کوي نو د شپې 1 بجه 12 بجې چې شي نو اوده به شي نو تهجد هم پاتې او د سهار مونځ هم پاتې چې نور ولګي راپابسې او سترګې به مږي چوخن پوخن پی بیا ټوله ورځ تېره شي نو ګوره نبی علیه السلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجې اوچتوي کم یو نبی علیه السلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول دویم نبی علیه السلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبی علیه السلام فرمایي د شپې په اخره حصه کې تهجد کول نو دا ضرور کوئ ښه الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي نبی علیه السلام فرمایي 3 سيزونه داسې دي چې دا انسان ته د اور د جهنم نه خلاصې ورکوي یو پاغي کې نبی علیه السلام فرمایي وی فالعدل فی الغضب والرضا عدل کول
انصاف کول په وخت د غصه کې او په وخت د رضا د راحت کې. کو غصه وي هم د عدل لمن د انصاف لمن نفریدي او کو رضا وي نو هم انصاف کوي انصاف نفریدي. عدل دا ډیر لوی سیز دی. د ظلم نه ځان ساتل. په بنی اسرائیلو کې یو قاضي و هغه به فیصلې کولې به کولې او ډیر نیک سړی و خو چې کله مړ کېده نو ده یو وصیت وکړو یاره زه خو مړ کېږم ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی انصاف مې نه دی کړی د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جثه به پرېږدوئ دې ته به ګورئ کو چېرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګ دوی ته وښیه نو چې کله دا قاضي مړ شو دا جثه یې داسې پرته وه خلکو ورته کتل څه ټایم تېر شو نو دا یو غوږ غایب شو ختم شو غوښه مخه ترې لاړه چې لاړه خلک حیران شو یاره د قاضي صاحب غوږ څه شو اخو ترې لاړ ختم شو نو الله تبارک وتعالی دله پس د مرګ د خبرو هغه طاقت ورکړو نو دې قاضي خبره شروع کړه وی زما دا غوږ الله تبارک وتعالی ځکه غایب کو ختم کو چې یو ځل ما له دوه فیصله کوونکي راغلي وو نو ما د هغې یو تن خبره واورېدله خو چې دې بل تن راته خبره کوله نو ما له هغه داسې څه خبره وکړه چې ما له پرې غوسه راله نو ما د هغه خبره ختمه کړه چې ته چپ شه او خپله فیصله مې واوروله د هغه خبرې ته مې غوږ کېنښودو د هغه په خبره ما له غوسه نو ما د هغه خبره پوره وانه اورېده هغه ته مې ته چپ شه او ډایرکټ مې خپله فیصله وکړه الله تبارک وتعالی راته وفرمایل چې ای قاضي صاحبو تا فیصله کړې وه په غضب کې دې کړې وه په غوسه کې دې کړې وه خو د یو تن خبره دې اورېدلې وه د بل تن خبره دې نه اورېدلې ځکه مې دا یو غوږ ختم دا د دې غوږ سزا ده نو انصاف پکې ظلم نه به ځان ساتي کو رضا وي او کو غوسه وي خو د انصاف لمن به نه پرېږدي د اردو یو کتاب دی د هغې نوم دی مکافات عمل په هغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده او هغه واقع په دې ده چې یاره زما نه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ما له د هغې سزا په دنیا کې راکړه په دنیا کې د هغې سزا راکړه هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي وایي زه په ملیشا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو خو دا انډیوال به هر ټایم غوسه او خفه به هر ټایم به دی خفه غمجن به موږ به چې شابي جمعې راتلو نو دته موږ شابي جمعې له لاړ شوي چې نه ځم در سره نه به تو موږ به ورته ګشت له وځو نو د به ګشت له نه وځم موږ په ده باندې حیران او ډېر کوشش به کوو خو دی نه برابرېدو وی څه ورځې داسې وشوې چې دی بلکل کوټه کې پروت او نه راوتو ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې هغې وي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی اډوبار ته روځي نه ما چې زه ځم خبره اتر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته وی زه ورغلم وی دغه چاچا چې دی ما ته په ژړا شو ما ورته وی چې خیر دی ولې کور کې څه مسله ده وی چې کور کې څه مسله نشته دی دا تا به زما نه بار تپوس کو چې ته هر ټایم غمجن خپه نو ما ته خپل تیر یو عمل رایادېده د هغې د وجې نه به زه په خپه وم ما ورته څه مسله وه ما ته وی چې زمونږ د پلار ډېر زیات جایداد و ډېر مالدار سړی و او زما ځواني وه او مال ډېر او جایداد ډېر او زه ډېر په نشه کې وم ما ځان له په مینه باندې واده م وکړو مور او پلار مې مجبور وکړه ښځه یې راته وکړله چې ښځه یې راته وکړله بیا مې مور او پلار ولګېدل موږ ټول وروڼه یې جدا کړو وروڼو له یې خپله حصه ورکړه خویندو له یې خپله حصه ورکړه هر یو تن ته خپله حصه ورکړه چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالم چې یاره دا تا چې کومه حصه ځان ته پرېښې دا ماله راکړه پلار مې راته وی چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده
او ما چې دا کومه حصہ ځان ته پرېږدې دا خو ما دې دپاره پرېږدې چې په ژوندانه کې په خپله ګزاره کومه او که مړ شم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او که مړ شم نو پس د مرګه به یا مدرسې ته ورکوي یا جومات ته ورکوي او تا ته خپل حصه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړې دا حصه چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړو او ګزار مې په وکړو داسې سخت ګزار مې په وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه دا پوزه زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو چې راتاو شو وی په دې کې مې مور راله رونه راله خلاص یې کړو وی مور مې راته وی چې څه مسله ده وی ما ورته وی چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي بوډا شوی دی نو د خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه وی مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو وی چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږه الله دله نارینه اولاد ورمکه نارینه اولاد ولمه ورمکه ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د سره دا کار کوي ده خو د خپل پلار سره داسې وکړو خو الله زمونږ بچی دی مونږ پرې خفه کېږو ته ولې داسې اولاد مه ورکوو چې سبا دی د هغه د لاسه په عذاب کېږي ګوره مور او پلار خو هر څومره خو بیا هم خیري په خوله باندې نه راځي هوښیار مور او پلار هماغه چې بچو ته خیري نه کوي د هغې په دولت ترس کو چې ده خو په خپل پلار باندې ګزار وکړو خو که سبا د ده بچو ضرور به په ده باندې څه کوي ګزار کوي مکافات عمل دی که نه سبا به د ده سره دا کار کوي نو دا مور د خولې نه مې دا الفاظ وتو چې الله نارینه اولاد ورله مه ورکوو چې سبا ته دې په تنګ نه بیا په هر حال خویندې راټولې شوې وی خویندې وایي چې یاره زمونږ دا عیسه واله خو پلار ته څه مه وایه پلار ته څه مه وایه وایي د خویندو هغه عیسه مې واغستله هغه مې واغسته په هر حال نشه تماشه کې ومه وخت تېرېدو په ښځه باندې مې کینسر مرض ولګېدو ځان له مې چې په مینه کومه ښځه کړې وه په هغې کینسر ولګېدو وی به هر حال الله تبارک وتعالی په هغې بیمارۍ کې ما له هغې نه 4 لوڼه هم راکړې او ما چې څومره جایداد هغه خرڅوه په هغې لګوه جایداد خرڅوه په هغې باندې لګوه حتی تر دې پورې چې هغه بیبي مې وفات شوله د جایداد هم خلاص شوم ښځه هم وفات شوله و نارینه اولاد مې ته ونه شو الله دې 4 لوڼه راکړې بیا مې ځان له دویم واده وکړو الله تبارک وتعالی د هغې نه 3 لورګانې راکړې خو بیا مې نارینه اولاد ونه شو بیا مې بله ښځه د نارینه اولاد دپاره وکړه د هغې بلې ښځې نه الله 4 لوڼه راکړې ګوره 11 لوریانې مې شوې اولنۍ نه 4 شوې د دویمې نه 3 شوې د بلې نه څو شوې 4 شوې 11 لورګانې الله راکړه خو الله تبارک وتعالی زوی رانه کړو وی هغه چې دي هغه دویمه ښځه مې وفات شوله وی نن زه دې وخت راورسېدم بوډاتوب حالت ته او زه پرېوتمه د جایداد نه خلاص شومه د ګټې وټې هم طاقت نه لرمه خو دومره زما سره څوک نشته دی زما سره اوس دا فکر دی که زه کور ته لاړ شم زه به خورم څه زما نارینه اولاد نشته رونو رانه لاس اغستی هر چا رانه لاس اغستی خو هغه د مور خیره وه چې نن الله تبارک وتعالی زه په نارینه اولاد پسې ړوند کړم ما ته نارینه اولاد نه میلاویږي اوس 3 ودونه مې وکړه خو نارینه اولاد مې نشته دا مې مور ما ته په خپل زړه کې دعا کړې وه چې الله داسې نارینه اولاد ورله مه ورکوه څه چې دی د خپل پلار سره کوي سبا به هغوی د ده سره کوي نو په ما باندې د هغې نه بدتر وخت تېرېږي اوس د بوډاتوبه پورې مې مزدوري وکړله او اوس پرېوتم د مزدورۍ نه یم خو چې کور ته ځمه نو 11 لورګانې مې دي او د الله قدرت ته ګوره چې د هغې 11 لورګانو پسې مې رشته هم نه راځي هغه راته هم په سر ناستې دي نو مکافات عمل د کتاب نوم دغه دا مطلب دی چې څه دې وکړم درته دغه میلاویږي دغه به درته میلاویږي نو ظلم به نه کوي په مور به هم ظلم نه کوي په پلار به هم ظلم نه کوي په عامو خلکو به هم ظلم نه کوي چې ظلم دې وکړو ګوره د دې بدله برته په دنیا کې میلاویږي تاسو د خپل کلي تاسو به پکې پیژنئ چې ته لوی لوی ظالمان مخکې تیر شوي وي په هر کلي کې داسې نوابان او خانان او ظالمان تیر شوي دي چا چې ظلمونه کړي دي وګورئ اوس په اولاد در په دکې باندې ګرځي الله یې نوم ختم کړی دی هغه اجره هغه کوټه هغه کور هغه جایداد هر څه ختم شوي دي وګورئ ظالمانو انجام ته نو یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فالعدل فی الغضب والرضا انصاف کول دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا میان روی کول په غریبۍ او په مالدارۍ کې میان روی کول هر کار کې میان روی کول هر کار کې یو شی چې په 1000 روپۍ میلاویږي او بل په 1500 میلاویږي نو ته په منځ کې واخله
مډیر اوچت اخلا او چې طاقت تکیږي مډیر کمزور اخلا میان روي کول کو هغه په کپړو کې دا کو هغه په پیزار کې دا هغه په خوراک کې دا نه چې روزانه کور ته چرګان او ګډان راغستي او دا سیم نه چې روزانه دي دال راغستي درمیانه خرچه چلو چې څومره ستا طاقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې بالکل د میان روي حکم دی حدیث مبارک کې راځي ترمذی شریف حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد په ټیم کې بار تر وته د صحابه کرامو د کور په خوا تیرېدو نو چې د ابوبکر د کور په خوا تیرېدو رضی الله تعالی عنہ هغه په تهجد باندې ولال د خو تلاوت کوي خو ډیر په کلار لګیا دی بیا د عمر رضی الله تعالی د کور په خوا تیرېدو عمر رضی الله تلاوت کوي په تهجد کې په چغلي لګیا دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو نو ابوبکر رضی الله تعالی عمر رضی الله دواړه وغوښتل راشه بیا ابوبکر سر ستا د کور په خوا را روانو په تهجد کې د قران وی خو ډیر په کلار دی ودا ولي اذا الله پاک پیغمبر ما چې چاته اور وغوریدو ما چې چاته اورو زه د الله سره لګیوم الله په کلار ما اوریدل چې ته ضرورت نه نو ځکه په کلار لګیوم عمر رضی الله تعالی په ویلو عمر په تهجد کې تلاوت کو ډېر په چغليږي دا ولي اذا الله پاک پیغمبر شیطان مزغلو ځکه تیز لګاو چې شیطان مزغلو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی فرمایل ابو بکر आवाज لږ اوچت کا تدین لږ تیز تلاوت کا عمر आवाज لږ کته کا لږ په کلار تلاوت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر شي کې څه کولا میان روي کول نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا ففقر په مالداري کې درمیانه ځان ساتل درمیانه خرچه کول هر شي کې درمیانه چلیدل او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخشیت الله فی السر والعلانیه د الله تبارک وتعالى نه یرا په پټ او په ښکارا د الله نه یرا په پټ او په ښکارا ګوره د حدیث مبارک کې سر پټواله الله مخکې کړ نبی رسول الله مخکې کړ د په ښکارا والی باندې وجدا دا چې ډیر خلک په ښکارا باندې ګناه نه کوي خو په پټ باندې ګناه کوي په پټ باندې ګناه کوي نو نبی رسول الله فرمایي د الله نه یرا په پټ هم او په ښکارا هم د الله نه یرا کول دي ته ویل شي تقوا خشیت الهی د الله نه یرا هیڅوک نشته هیڅوک دی نه او الله تبارک وتعالى دی نه کنه الله دی نه بنی اسرائیل کې یو تنو نو د زنانه سره مینه و ډیر زیات ته مینه نو دبته بار د بدکارۍ مطالبه کوله خو هغه به انکار کوي بیا غ زنانه خاون وفات شو کونډه شوله نو چې کونډه شو سخته پراله د بچو لوګته نه برداشت کیده نو په د پسراله یاره مال لګه بچو له خرچ راکا پیسې راکا د ورته چې څومره پیسې ته غواړي هغه به درله درکم خو زماغه مطالبه به پوره کی کنه د بدکارۍ هغه غریب مجبور و هغه ورته بالکل پوره به کما خو دې په باغ کې وړم به د دروازې بندې کټولې چې څوک خویني نه نو چې څوک خویني نه دا سړی خوشاله شو زر شروع شو اره دروازې د باغ بند کړه نو چې دې خزي خواله راغی او د بدکارۍ اراده وکړه هغه ورته مونږ یې نه کنه تا دروازې نه دي بند کړې هغه ورته مونږ څوک نه د باغ ټول دروازې به بند کړې په باغ کې دنه څوک شتم نه څوک مونږ نه کنه مونږ لید شو هغه ورته نخ کارو ویخکارو یو دروازه کولاو د وی کم هوا یې بر د اسمان دروازه کولاو د کنه اسمان دروازه کولاو دا مونږ د بری نخکارو اول دا دروازه بند ک بیا چې د سل غواړي هغه وکا او د سړی سر خلاص شو دماغ یې کار وکړو چې یاره مونږ به د خلکو نه ځان پټ کو د الله نه به چرته پټیږو د الله نه به چرته پټیږو هغه پاسې د توبه وستا د نن نه بعد زما توبه ده او بچو له چې کومې پیسې درکړي دا تا ته اسی پاتې دي د الله نه یره خشیت الهی په پټه هم او په ښکاره باندې هم دا کمال دی کمال الله دې زموږ په زړونو کې داسې یره پیدا کړي چې د الله نه په ښکاره هم یریږو د خلکو په مخ کې او په پټه باندې د الله نه څه وکړو یره وکړو الله او بیا نو دا درې اعمال داسې دي چې حدیث مبارک کې منجیات ویل شوي دي د اور د جهنم نه خلاصې ورکون کې اعمال کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی انصاف کول په وخت د غصه کې دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روي کول په مالداري او په غریبۍ کې
او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یره په پټ او په ښکاره باندې دا درې اعمال داسې چې دا انسان د اور د جهنم نه سکی خلاصي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واما المهلكات هغه درې ګناونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته ورځي، انسان هلاکوي، انسان اور د جهنم ته ورځوي. کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فهوا متبع د خواهشاتو تابعداري کول چې زړه دې څه غواړي هغه کوي، دا نه ګوري چې آیا په شریعت کې د دې کار د کولو نه منع شته او که منع نشته. د خواهشاتو تابعداري کول چې د خواهش درته څه وویل هغه کوي، حلال او حرام یې نه ګوري، دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورځي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والشح مطواع بخل او حرص دا داسې ګناه دی چې انسان هلاکوي، بخل او حرص. حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي، شیطان په بخیل سړي ډېر کوشش نه کوي، وایي مړه دله دا بخل پوره دی، دا بخل یې هسې اور د جهنم ته ولي، ماله پې دومره کوشش ته ضرورت نشته. نو بخل بخیل سړی چې دی دا د الله نم لري دی، دا د خلکو نم لري دی، او دا د جنت نم لري دی، د جنت نم لري، د الله نم لري، او د خلکو بخیل سړی څه خوښ شي نو د خلکو نم څه شی دی لري دی. او حرص د ګناهونو جرړه چې دی هغه حرص دی. حرص چې دی راواغس که نه نو بس بیا دی حلال او حرام نه ګوري. حریص سړی دی ډېر ګناه وکړي، دی به حلال نه ګوري، حرام نه ګوري، خو دی مال جمع کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي په اخره زمانه کې به خلق مال جمع کوي، دې ته به نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده، صرف مقصد به مال جمع کول. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعجاب المرء بنفسه انسان په خپل ځان باندې تکبر کول، واعجاب المرء بنفسه خپل رأی اوچت ګڼل، خود پسندی کول، تکبر کول، ځان اوچت ګڼل، بل ته کمزوري کتل، دا داسې ګناه ده چې انسان اور د جهنم ته ورځي. نو څو خبرې مې درته وکړې؟ شپږ دا درې پکې کول پکار دی او د دریو نه ځان ساتل پکار دی. درې کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عدل کول، کو غصه وي او کو غصه نه، کو غصه او کو غصه نه، خو انصاف کول دا پکار دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روي کول، کو غریبی دا او کو مالداری دا، مستی بنه که میان روي بکای. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یرا کو ښکاروي او کو پټوي، کو یوازې د الله نه یرا کوا او کو د خلکو په مخ کې د الله نه څه شي یرا. نو دا درې اعمال پکار دي، دا درې اعمال دي چې انسان اور د جهنم نه خلاصوي، منجیات ورته حدیث مبارک کې ویل شوی دي. او درې ګناونه داسې چې انسان اور د جهنم ته ورځوي، نو د دې درې ګناونو نه ځان ساتل پکار دي. کم یو د خواهش تابعداري کول، یعنی زړه چې د څه غواړي هغه کوي، دې ته نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده. د خواهش د تابعدارۍ نه ځان ساتل پکار دي، د حلال او د حرامو تمیز پکار دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخل او حرص دا داسې ګناه ده چې انسان اور د جهنم ته ورځوي. بخل به نه کوي، د خپل وس مناسب به خرچه کوي، په غریبانانو باندې، په یتیمانو باندې، په مسکینانو باندې، په خپل کور والو باندې د خپل وس مناسب څه به کوي، خرچه به کوي، بخل به نه کوي. او حرص د حرص نه به ځان ساتي، څه چې الله درکړي په دې باندې صبر کوه، او بل چاله چې الله څه ورکړي دي په هغې باندې خوشحاله اوسه، وایي دا زما د رب د تقدیر فیصلې دي. دله چې الله څه ورکړي دي دا مال الله ورکړي، مال چې څه راکړي دا مال الله راکړي دي، حرص به نه کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعجاب المرء بنفسه تکبر کول، خپل رأی د هر چا د رأی نه اوچت ساتل، ځان د هر چا نه اوچت ساتل، د هر خپل خبره ته بس صحیح ویل او د بل هغې ته څه ویلو غلطه ویل. دا داسې درې ګناهونه دي چې دا انسان اور د جهنم ته څه کوي ورځي. نو د دې درې ګناهونو نه دي الله تبارک وتعالی موږ ته حفاظت را نصیب کړي.